مونږ هم ښه خوشحاله یو. ټیک دی جی. واجی جی بالکل بابا جی صاحب مو خبر تر وکړي چې مونږ خوشحالي خو خپل وخت هم تیریږي او ارسه به حساب روان دي څه کمی پک نه راغلي لکه دریاب یو وړخ ته راځي او په بل وړخ بهیږي. چې څومره فیملیز راځي څومره یاران دوستان راځي ښکلی ځای دی راځي خو خامخا دعا غواړئ د الله پاک نه غواړئ د مشرانو نه غواړئ نو ځکه چې دوی په دعا رنګ یې نو چېرې به هم نه خرابېږئ او ډېر ښکلی ځای دی بادر بابا خو د لارې لږه غوندې خراب او حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې دوی ته لاره لږه سیټ کړي ځکه چې لارې د ګاډي او د دغه لاره نه بالکل ډېره زیاته ګډه وړه لار ده. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربا ملک شازیب ګرانو عزتمندو کتونکو نن چې مونږ کوم دون شخصیت کم ولی انتخاب کړی دی ارچا نه هیڅ پټ فنا نه دی هغه حضرت بادر بابا مزار ته موږ راغلیو دای په کراماتو باندې ای شخصیت باندې خبر ترې کو دای مزار پتا واست خایو مونږ سره اوسېجی. حضرت بادر بابا رحمت الله علیه د خیبر پختونخوا په ضلع نوخار د ښار نه تقریبا 15 کیلومتره جنوبي مشرقي طرف ته دفن دی. حضرت بادر بابا شمار د خیبر پختونخوا عظیم الشان او اولیاء کرامو کې کیږي. حضرت بادر بابا د نن 499 کاله مخکې 901 هجری کې د نوخار په یو لرې پرته سیمه کې د نادرشاه المعروف مز بابا په کور کې زیږېدلی وو. حضرت بادر بابا خپل ابتدایي تعلیم په خپل کور کې د خپل والد صاحب نه ترلاسه کړی وو. د خپل اولنی تعلیم حاصلولو نه پس ویل کېږي چې بادر بابا نور تعلیم د نورو مشهورو اولیاء کرامو نه ترلاسه کړی وو. بادر بابا د خپل والد صاحب مز بابا نو وفات نه بعد د خپل کلی نه بهر ووتو او 100 کیلومتره مشرقي طرف ته کړهیل ځنګل کې آباد شو او بیا په دغه ځای کې دینی اسلام او دعوت تبلیغ او الله تعالی عبادتو کې مصروف وو. په سونو کال شو تقریبا 450 سال کې مې دا نوست پاکستان سو تقریبا 15 کال شپږ کال جوړېدو کېږي کنه ولیکن بادر بابا ته روډ چې کم دی په قزوړ حل کې دی لکه او د دې علاقې چې کم دی نو خو جانې پہچانې خلک دی که نه د سروق خلک نه دی لکه څو هم چې هغې کوشش نه کوي چې آخر د دې وجه موږ ته هم نه ده معلوم. زیاتره په کوم ورځو باندې زیات رش خلک راځي؟ جمعه زیارت چې کم دی نو دلته رش ډېر یا زیات بیماران هم راولي او بیماران راځي بس دلته کې الله پاک ورته صحت ورکوي د الله ولیان دي که نه دلته خلک عقیدت سره راځي او بس دعا کوي الله نه خو د الله نیکان بندګان چې کوم دي دلته د الله رحمتونه ورېږي د هغې په وساتت سره الله پاک هغې ته شفا ورکوي لکه جی مونږ خو ډېر اورېدلي دي بادر بابا شخصیاتو باندې خبر ترې د دې په شخصیاتو باندې دلته څو خبر دی کتونکو ته لږ وکړي. بادر بابا رحمت الله علیه د کاکا صاحب والد صاحب دی او د دې والد صاحب چې کوم دی مس بابا دی آدم مس بابا والد صاحب چې غالب بابا دی او د دې ډېر یو اوږده سلسله ده او دا شجره نسب چې دې کوم دی نو د اهل سعید دی لکه او د زین العابدین صاحب په اولاد کې دي دا خلک را روان دي نو دا پوش په پوش چې کوم دی الله پاک دې ته دا ورکړ دی. بادر بابا په 1920 عیسوي کې وفات شو او دغه وصیت مطابق په دغه ځای کې بیا خور ته وسپارل شو په کوم ځای کې چې اوس دغه مزار دی. زه به خلکو سره دا یو میسج ورکړم چې مزار ته راتلو مقصد چرېم دا نه دی چې تاسو یا دا وګورئ چې ښکلی ځای دی او یا چکر له راشو نه دا به
مشران دي زمونږ اولیاء دي د دینه دوا غستل پکار دي دیله دوا ورکول پکار دي دلته مزار ته راتلو مقصد صرف او صرف دادي چې تاسو پریشانی وړاندې خو الله پاک دی الله پاک پریشانی ختمه خدای چې مشران دي اولیاګان دي زبرګان تیر شوی د خپل وخت نو د دې په سر چې انسان دوا غواړي هم قبليږي نو چې څومره فیملیز راځي څومره یاران دوستان راځي خپل زیات راځي خو خامخه دوا غواړي د الله پاک نه غواړي د مشران نه غواړي نو ځکه چې دې په دوا رنګ نو چیرې هم نه خرابېږي او ډېر خپل زیات بادر بابا خدای الله لري لګونته خراب حکومت نه منګه دا مطالبه کوي چې دې ته الله لري سیټ کی ځکه چې الله د ګاډي او د دغه لار نه بالکل ډیره زیاته ګاډه وړه لار ده نو دې چې څونه انتظامیه را موږ ته خواست دی چې تاسو لارې باره کې لګ متوجي شئ او مخکې خبره ورسوي چې د لارې باره کې دې حل روباسي جی بالکل د منجن خبره ټیک ده مونږ چې سراتون لار ډېره خراب و نو حکومت دا پکار دي چې ډېر توجه ورکړي او د لار ټیک دي کی دا اوس مونږ رالو بادر بابا چې کوم لنګر دی اېمه ته ولاړیو دن ورزو لنګر ته دې سره خبر ترې کو چې دې سپخ لیپک کوي او سی صاحب کتاب باندې لګیا دی پکې مونږ سره اوسې جی څومره وخت دلته د لنګر کې کار کې یو کالو شو وکالو شو خاصه سپخه زه دال پخومه غوښه پخومه خجی خا ګینه هر قسم د غوښه پکې راځي خجی خا چې پخوه دواړه قسم ټیک دی جی او نو بس رشمش خو به خا سیوي د باندې راځي سیو یو خجی خا تاسو سره د سوق عمره سم بزګیدار څه شروع دي مشران دي د هفته پس گاډي سودا راوړي خجی خا او بس په کار چلیږي ټیک دی جی دا چاندي را جمع شي کینو بس ټیک دی جی یې سره نه مشکلات سبل سشتي رشتي خو نه نه هیڅ ټیک ټاک روان دي تر څه کده دریاب روان دي خبریا روان دي بي حساب دریاب بي حساب خجی خا او مونږ هم خو خوشاله یو ټیک دی جی واجی جی بالکل بابا جی سم خبر تر وکړي چې موږ خوشحالي خو خپل وخت هم تیریږي او ارسه به حساب روان دي څه کمی پک نه دراغلي کده دریاب لکه دریاب یو وړخت راځي او په بل لخ بيږي د بادر بابا مزار لا هر ورځ د ملک د مختلفو سیمونو په زرګونو عقیدتمند راځي او دغه په مزار باندې حاضری کوي او د هر څه سره بادر بابا مزار د ټولو خلکو لپاره یو تفریحي مقام او یو ښه چکر ځای ګرځېدلی دی